السلام علیکم په خیر راغلی زم ستاسو ورور ستاسو منټور محمد امیر اوکې سټوډنټس په نوي ویډیو کې به مونږه ډیسکس کوو نیسټډ اف ال سټرکچر صحیح ده. اوس نیسټډ اف ال سټرکچر زموږ سره څه شی دی او بیا به هم په دې نوي ویډیو کې په دې باندې مونږ یو پروګرام هغه دې سره رن کوو او یو کلکولیټر به جوړو سیمپل چې کلکولیټر به زموږ سره ایډیشن سبټریکشن ملټیپلیکیشن اینډ ایډیشن کولی شي صحیح ده. خو نیسټډ اف ال ډیسکس کوو چې نیسټډ اف ال څه ته وایي بیا به دې کې مونږ څه کوو یو پروګرام به را جوړو په هغې په تر باندې مونږ یو کلکولیټر جوړو صحیح ده. اوس نیسټډ اف ال سیمپل مونږ اول اف سټیټمنټ وایو بیا زموږ سره اف ال زو کوم اف ال چې کوم کلاس زموږ تقریبا 3 کلاسز مخکې زموږ کوم کلاس هغه زموږ سره ټایپ الز باندې و صحیح ده. نو که تاسو هغه کلاس نه کتلی نو سیمپل اول تاسو لاړ شئ او هغه کلاس ته پلی لیسټ نه هم تاسو اکسس کولی شئ یا به تاسو دلته یو آی بټن شو شي د هغې نه هم تاسو هغه کلیک کولی شئ. اول تاسو اف ال کلاس وګورئ. په اف ال کې موږ سمپل څه ویلو چې زموږ سره اف کنډیشن و هغه به که زموږ سره فالز و نو بیا زموږ سره ایلس کنډیشن ایکزیکیوټ شو که هغه زموږ سره اف کنډیشن ټرو نو ایلس کنډیشن بیا زموږ سره سکیپ شو دواړو کې به سکیپ کېده زموږ سره صحیح ده. خو اوس اف نیسټډ اف ایلس چې کوم سټرکچر دی زموږ سره داسې دی وایي کله چې موږ یو اف ایلس ګوره اف یو موږ کلاس اخیستی او فسټ کلاس هم په اف سټیټمنټ باندې و بیا موږ زموږ دې نه چې کوم مخکې کلاس هغه زموږ سره راو په نیسټډ اف به څه و چې کله موږ په یو اف سټیټمنټ کې بل اف سټیټمنټ دننه د هغې په باډي کې ولیکو نو هغه اف چې به کوم هغه موږ نیسټ کو دی بل اف ته نو هغه زموږ سره نیسټډ اف و صحیح ده. مطلب په یو اف په باډي کې موږ دننه بل کنډیشن واخیستو نو دغه زموږ سره نیسټډ اف و. خو اوس زموږ سره نیسټډ اف ال سټرکچر څه ته وایي چې کله موږ د اف ال سټرکچر په مینس کې موږ نور چې کوم ایلز اف کوم سټرکچر دی هغه کې موږ نیسټ کو ور واچو دا زموږ سره شی دا زموږ سره دی اف ایلز سوري نیسټډ اف ال سټرکچر صحیح ده. نیسټډ اف ال سټرکچر شی وایي کله چې موږ وین ان اف ال سټرکچر از پلیسډ کله چې موږ یو اف ال سټرکچر څه کو هغه پلیسډ کو کیدو پس کې ان انذر اف ال سټرکچر په بل اف ال سټرکچر کې دا ته زموږ سره سوی دا زموږ سره وایي نیسټډ اف ال سټرکچر او دا موږ څه کو دا موږ ګوره نیسټډ اف په موږ د ټو کنډیشن د فار یوز کو ټو وی کنډیشن خو نیسټډ اف ال چې کوم دا موږ د ملټیپل وی کنډیشن د فار څه کو هغه یوز کو. ساینټیکس پر دې څنګه د لیکلو طریقه کار به څنګه به دا موږ لیکو نو ګوره او सबसे पहले تاسو به یو اف ایلز دی کنه ګور دا اف شو زموږ سره ایل زموږ سره داري دا دوه کنډیشن دي نو د دې اف ایلز کنډیشن په مینس کې دلته موږ دا ساري دلته دا ایلز اف دی صحیح ده ایلز اف دا چې ټول څه دا ایلز اف دی اوکې دلته ساري فار دیټ ایکستریملی ساري دا زما په لیکلو کې مانه میسټیک شوی دی صحیح ده دا موږ بیرته برابر کو داسې صحیح ده. نو ګوره زموږ سره د اف او د ایلس په مینس کې دلته موږ اف ایل سټرکچر څه کړو نیسټ کړو دا مې ور واچوي نو دیټس وای دیټ از کال نیسټډ اف ایل سټرکچر. نو ګوره دلته موږ ملټیپل کنډیشن 1 دی کنډیشن 2 دی کنډیشن 3 دی تاسو څومره کنډیشن اخیستل غواړئ هغه تاسو اخیستی شئ صحیح ده. ایمه پورې تاسو مطلب څومره ملټیپل کنډیشن هغه تاسو دلته څه کولی شئ هغه تاسو پوټ کولی شئ. اوس کنډیشن پروګرام ساینټیکس زموږ سره داسې چې موږ یو کنډیشن اف فالو صحیح ده موږ اف کې یو کنډیشن پوټ کو کچرته دا کنډیشن زموږ سره ټرو شو نو دلته موږ سټیټمنټ بیا په اف کې لیکو هغه به زموږ سره ایکزیکیوټ شي کچرته دا زموږ سره فال شو نو سیکنډ کنډیشن به بیا ایکزیکیوټ شي کچرته دا هم زموږ سره فال شو نو تل کنډیشن به زموږ سره ایکزیکیوټ شي کچرته دلته زموږ سره دا ټرو شو د سټیټمنټ به زموږ سره رن شي. ډیر ایزي قصه تاسو داسې په تیوري کفوی نه شي نو پروګرام پیرن کو بیا تاسو بالکل په ایزي طریقه سره سسي پوه شئ صحیح ده. پروګرام تاسو ته مل چې موږ به سمپل څه کوو کلکولیټر به جوړو کوم زموږ سره ایډیشن ملټیپلیکیشن سبټریکشن اینډ ډیویژن څه کولی شي هغه پرفارم کولی شي صحیح ده. ډېر ایزي چې کوم دی داسې یو پروګرام څه کوو هغه رن کوو صحیح ده داسې څه دغه خبره پکې نشته اوکې ښه هیش انکلوډ اسټریم دا خو زموږ چې کوم دی بیسیک خبره وه صحیح ده. اوکې مین فنکشن اینډ پروګرام سټرکچر ساري یار ښه موږ سره کرلی بریسز او پروګرام کې څه کوي زه سمپل ځان سره یو انټیجر ای علم یو انټیجر بی علم تاسو چې کوم دی نور هم هغه ستی شي څه مسله نشي کولی بل ځای کریکټر ټایپ افریټر دا او پی ما سمپل واغست اوس دا ما ولې واغستم په ځای تاسو وروسته پوه کوم صحیح ده. سمپل موږ ته اول یو میسج شو شي او په میسج کې موږ ته ووایي چې انټر num1 صحیح ده نم یا انټر فرست نمبر صحیح ده سمپل لایک دیٹ انټر فرست نمبر صحیح ده داسې بسې فارو سلیش اینډ ان ما ولګو اوکې دا مې دلته څه کو بند کو دا زموږ سره سمپل زموږ سره یو سی آوټ مونږه هغه څه کو هغه هلته شو کو سمپل به مونږه
هم دا به درې فیره کافي کو ولي کافي کوم تاسو ته هغه پته هم اوس ولګي صحیح ده. خاولنې مونږه ولیکو چې سی آوټ انټر فرست نمبر نو دا به مونږه چاته فرست نمبر مونږه A ته اساین کو صحیح ده. سیکنډ نمبر زموږ سره به څه ته اساین شي سیکنډ نمبر سیکنډ نمبر به مونږه B ته اساین کو او تھرډ نمبر چې کوم ویلیو مونږ به لګو هغه به مونږه چاته اساین کو هغه مونږه CN او هغه مونږه اساین کو او فی ته صحیح ده او فی اپریټر ته چې کوم دی. ها اوس دلته مونږ ولیکو چې پلیز PLEASE please choose صحیح ده please choose an operator صحیح ده please choose an operator او په بدن د اپریټر هم موږ خو زموږ سره یو پلس دی پلس اپریټر دی بل زموږ سره شری ماینس اپریټر دی بل زموږ سره ډیویژن اپریټر دی بل زموږ سره ملټیپلیکیشن اپریټر دی چې پلیز choose one operator صحیح ده داسې ولیکو please choose one operator okay one operator دا شو سیمپل اوکې خو اوس موږ ګوره اف سټیټمنټ کې موږ کنډیشن وسالو ګوره ما سیمپل څه وکړل دیزې فور اول تاسو په کې یو دوه ویریبل مې واغستل کوم موږ ټو ویلیوز اساین کو صحیح ده بیا چې کوم دی موږ کله پروګرام رن کو دا موږ ته چې پلیز انټر فرست نمبر چې کله موږ فرست نمبر ته ولیکو هغه به A کې اساین هغه ته A ته به اساین شي A کې به زموږ سره سټور شي فرست نمبر سیکنډ نمبر چې کوم دا زموږ سره B کې سټور شي چې کله دا دواړه وشي بیا به تل زموږ سره سټیپ صحیح چې موږ ته به وایي چې پلیز choose one operator صحیح ده نو بیا بری کې مونږه ک پلس کوم غوښته چې دا A B په خپل منځ کې پلس کوم سیمپل مونږه پلس چې کوم دا انټر کو کونل چې وای ماینس کول ماینس بکو ک ډیویژن هم کوو ډیوایډ بکو ک ملټیپلیکیشن هم کوو سیمپل مونږه دا ملټیپلای هیڅ سیمبل ولګو زموږ سره باغ اپریشن پرفارم شي صحیح ده او هغه دا کم څه چې مونږ کوم دا مطلب کوم اپریټر چې مونږ کوو ورکو دا چاته اساین کیږي دا به او فی ته اساین کیږي صحیح ده اوس مونږ وایو دا ټول کار زموږ اوس د او فی دی صحیح ده ګوره زموږ سره کریکټر سپیشل کریکټرز دي دیټس وای ته د او فی چې کوم ویریبل دی د ډیټا ټایپ ما کریکټر راغسته صحیح ده ګوره ډېر سمپل خبره ده زه ورته یم که چېرته د او فی ته ما د او فی زموږ سره ایکول و ګوره په سمپل کوټیشن کې به موږ ورته ولیکو په سمپل کوټس کې که چېرته دا ای پی زما سره په دې کې ما ته پلس ولیکو یعنی چېرته د اپریټر چې کوم دی موږ دلته پلیز چوز ان اپریټر که ما چېرته پلس اپریټر چوز کو نو ته ما ته سمپل سی آوټ کا او سی آوټ کې همیشه جوړ سوم ولیکه چې د سم اف ټو نمبرز آر چې د دوه نمبر زموږ سره سم سره راغی او بیا څه وکړه بیا ته سمپل دغه دواړه چې کوم د A د B څه کا هغه پلس کا او موږ له دې انسر راکړه صحیح ده سمپل دا زموږ سره زموږ هغه پروګرام شو چې A د B څه جمع کا که چېرته ما پلس چې کوم دی هغه انټر کړو که چېرته د اپریټر زموږ سره پلس و نو ته A پلس B زموږ سره څه وکړه دا جمع کا خو اوس سمپل کنټرول سی کنټرول وی کنټرول سی کنټرول وی والا قسم وکړه اوس ورته زه یم که چېرته دا فر زموږ سره ماینس د انټر کوم نو ته بیا څه وکړه ته بیا ما ته ووایه چې د سب مطلب د سبټریکشن اف ټو نمبرز آر نو دا A د B نه څه کا A نه B ماینس کا صحیح ده A نه B ماینس کا که چېرته د اپریټر زما سره زه ملټیپلیکیشن هیش وهم نو ته څه وکړه دا A او B په خپل منځ کې ملټیپلای کا A او B په خپل منځ کې څه کا ملټیپلای کا ته بل ته بیا ما ته ووایه چې د ملټیپلیکیشن یعنی د MUL یعنی د ملټیپلیکیشن اف ټو نمبرز آر نو د دوه نمبرز ما ته ملټیپلیکیشن هغه وکړه که چېرته زه دا سیمبل چې کوم دا کریکټر دی که دا چېرته زه ډیویژن والا انټر کم چې زه ته دا اپریټر انټر کم زه یم چې یاره دې اپریټر مقصد زما دا دی چې د دواړو ویلیوز چې A او B څه کا په یو بل باندې څه کا ډیوایډ کړم دې لپاره به زه سمپل څه وکړم A او B باندې موږ ډیوایډ کړو اوکې اوس ګوره او ایلز یو بل پکې زموږ ولګو که چېرته دا دې کې مطلب دې نه علاوه ما څه بل څه اپریټر انټر کړم ته ما ته وایي چې انویلډ چایس صحیح ده انویلډ چایس چې مطلب ستاره چایس څه دی انویلډ CHOICE چایس صحیح ده چې ستاره چایس څه دی د انویلډ دی اوس ګوره موږ پروګرام کمپلیټلی تیار دی پروګرام زموږ څنګه سمپل موږ دوه ویریبلز A and B واغستل صحیح ده هغې ته څه ویلیو به اساین کړو چې کله هغې ته موږ ویلیو اساین کړو بیا موږ ته چې پلیز چوز ون اپریټر نو موږ به لیټ سپوز که موږ پلس انټر کړو نو موږ سره به چې پلس موږ انټر کړو نو اولنۍ کنډیشن به زموږ سره ټرو شي ځکه چې دې او پی ته موږ څه اساین کړو پلس هم ورته اساین کړو که نه
چې کله موږ دې ته پلس اساین کړو که چېرته موږ ویل که د او پی زموږ سره د پلس برابر شو مطلب موږ پلس اساین کړو ته نو الریډي دا کوملنې کنډیشن زموږ سره ټرو شو نو موږ سره به څه وکړي پروګرام به سمپل د سم اف ټو نمبرز آر نو دواړو نمبرز به زموږ سره سم والي دا زموږ سره ریزلټ راوځي او د نور کنډیشن به ټول زموږ سره سکیپ کړي ځکه چې اولنۍ کنډیشن زموږ سره ټرو شو ګوره کړئ زموږ سره یو کنډیشن ټرو شو نور کنډیشن به زموږ سره څه کې هغه ختمي که چېرته موږ ماینس چې کوم دی افریټر له موږ ماینس اساین کوو ته بیا د اے د بي نه بي ماینس کوو که چېرته موږ دا هیش ورته اساین کوو ته بیا دواړه ملټیپلای کوو که چېرته موږ ورته دا ډیویژن والا دا زموږ سره چې کوم بیکورډ سلیش دی که چېرته موږ دا انټر کوو ته څه وکړه دا یې په بي باندې ډیوایډ کړه خو که چېرته موږ داسې انټر نه کړله مطلب موږ نور څه انټر کړی دي څلورو سیمبلز نه علاوه ته موږ ته وایي چې ستا چایس انویلډ دی په دا چایس ستا سره انویلډ دی دا ډیفاین نه دی نو سمپل ما دا پروګرام رن کو او دې له زه داسې یو نیم ورکوم چې کالکولیټر پروګرام صحیح ده سمپل به زه داسې ولیکم چې کالکولیټر پروګرام او دا موږ رن کوو اوس چې څه کوي موږ سره زموږ کوم دلته موږ ایرر راکو وایي دا اے او بي ساري دلته موږ څه کړي دا بي موږ غټ لګولی دی نو دا بي ویریبل زموږ سره شیر دی زموږ سره سمال دی ګوره دا زموږ سره کیس سینسیټیو لینګویج دی صحیح ده دیټس وای دلته موږ سره یو ایرر راغی چې وایي دا اے سره اے اینډ بي بره موږ ګورو بالکل صحیح ده اوس بیا رن کوو دا بي ګوره زموږ سره تاسو ته ویل چې کیس سینسیټیو لینګویج دي ته وایي چې که بي موږ پرې موږ ډېره خبره کړل ده په پریوس لیکچرز کې صحیح ده تقریبا دا زموږ 25 لیکچر دی ښه اوس ګوره موږ ته پروګرام زموږ کالکولیټر زموږ ته اوکې تیار دی صحیح ده وایي انټر فرست نمبر لیټ سپوز ما 8 انټر کو اوس وایي انټر سیکنډ نمبر لیټ سپوز ما بیرته 2 انټر کو اوس وایي پلیز چوز ون اپریټر مهرباني وکړئ یو اپریټر څه که چوز کا پلس چوز کا ماینس چوز کا ډیویژن والا سیمبل کا ملټیپلیکیشن اپریټر یو اپریټر پکې وي چوز کا نو لیټ سپوز ما وتل چې یاره زه د ملټیپلیکیټر هیش اپریټر پکې ما چوز کو نو که زه دا انټر کوم نو ګوره ما ته وایي چې د ملټیپلیکیشن اپ ټو نمبرز آر 16 انویلډ چایس دا انویلډ چایس یې اوس ولې راکو دلته لږ ګورو ساري یار دا مونږ ولې یار داسې بیخي دا زموږ په پروګرامینګ کې دا ولې مونږ دا مسټیک کوو بار بار یار دا زموږ سره ګوره دلته دا اف دا قصه چې کوم ده دا ایل زیب دی صحیح ده ایل زیب ګوره زما وروسته چې کله ماله ایر راکړي بیا ووایم چې یاره پروګرام زما سره ولې مسټیک کوي چې کله بیا وګورم نو مسله پکې بیا زموږ سره راشي صحیح ده ګوره سمپل مونږ کاپي پیسټ وکړو په هغې کې زیات زما بیا سوچ ورته نه وي بل یو داسې کار کوو چې دلته پکې مونږ په دې ځای کې یو سلیش ان لګو چې دا زموږ سره کوم اپریټر ورته مونږ انټر کوو نو هغه زموږ سره په نیو لاین کې انټر کېږي بیرته پروګرام رن کړو فارورډ سلیش ان دا مونږ ساري دا مونږ په دې میسج کې دننه انټر کوو یار که یو پیر پروګرام ایرر درکړي نو بیا سړي خوند چې کوم دی هغه والا دنیا کې صحیح ده ښه هېڅ خبره نشته څه میټر نه کوي دا پکې راځي صحیح ده پروګرام وایي دي ته ډیباګینګ وکړې صحیح ده اوس زموږ سره راځي وایي انټر نمبر نو سپوز ما 8 انټر کو بل ما 2 انټر کو اوس وایي پلیز ګوره مخکې زموږ سره دا کرسر دا سی ان چې کوم وکړه دا په دې ځای کې ولې دلته موږ نیو لاین ول نه ورکړی نو چې کله ما فارورډ سلیش ان ولګوم زموږ سره کرسر نیکسټ لاین ته راغی صحیح ده اوس زه کوم اپریټر چوز کوم په نیکسټ لاین کې ورکول سپوز ما سمپل ملټیپلیکیشن والا انټر کو نو موږ سره اوس ګورئ وایي د ملټیپلیکیشن اف ټو نمبرز آر 16 د دوه نمبرز وایي زموږ سره ملټیپلیکیشن سره د دې نه ملټیپلیکیشن زموږ سره 16 شو لیټ سپوز که زه داسې کار وکړم زه 100 کړم او بل زه 90 کړم او بل زه سمپل ما ته چې پلیز چوز ان اپریټر او زه ورته پلس والا اپریټر چې کوم دی هغه څه کړم هغه چوز کړم پلس والا صحیح ده زه انټر کړم نو ما ته وایي چې د سم اف ټو نمبرز آر 190 صحیح ده سمپل هم دا زموږ سره یو کالکولیټر شو داسې که موږ ډیویژن پې هم وکړو او داسې 90 زه یو انټر کړم بل هم 90 انټر کړم بیا ورته زه ووایم چې سمپل دا مره ډیوایډ کړه نو ما ته وایي چې دا 90 ډیوایډډ بای 90 وایي 1 راغی نو بالکل شک پکې نشته صحیح ده اوس انویلډ چایس مطلب دا دی که زه اوس لیټ سپوز ما یو 90 انټر کړه بل یو 90 انټر کړه د دې څلور واړه سیمبل نه علاوه موږ داسې بل څه څیز انټر کړو لیټ سپوز ما یو اے انټر کړو صحیح ده دا موږ ته وایي چې انویلډ چایس مطلب دا ستا سره چې کوم دی دا چایس وایي نه دی ستا چایس څه دي دا څلور چایس دي چې پازیټ پلس دی
ماینس دی ډیویژن والا سیمبل دی او ملټیپلیکیشن والا سیمبل په درې واړو کې څه وکړه یو چوز کا. نو ګوره دا زموږ سره نننی کلاس وو زمونږ په نیسټډ اف ایل سټرکچر باندې او پای کې ګوره مونږ په اف او په ایلس کې دننه څه وکړل ایلز اف نور پکې مونږ څه وکړل هغه پکې نیسټ کړو دیټس وای اټ از کالډ نیسټډ اف ایلس سټرکچر صحیح ده. او دا مونږ د ملټیپل کنډیشن دپاره یوز کوو چې دلته مونږ یو کنډیشن واغستو بل کنډیشن چې یو کنډیشن زموږ سره ټرو شو نو نور کنډیشن به زموږ سره سکیپ کیږي او که زموږ سره کنډیشن لیټ سپوز د ګوره که ماوس ویل چې یاره دا A په B باندې ډیوایډ کړه ګوره نو چې ډیوایډ څنګه ولیکو دا اولنی کنډیشن خو زموږ سره پلس وو نو دا هم فال شو دویم هم فال شو دریم هم فال شو چې کله څلورم ته راغی هغې ویل چې یار په څلورم کې زموږ سره په کنډیشن کې هلته لیکلي وو چې که کرکټر داسې کرکټر داسې سیم کرکټر چا انټر کړو نو ته بیا څه وکړه بیا ته زموږ سره دا سټیټمنټ رن کړه چې A به B ډیوایډ کړه سمپل ما څنګه دلته داسې دا ډیوایډ والا سیمبل چې کوم انټر کړو ډایرکټ زموږ سره دلته راغی پروګرام وکتل چې یاره دا سیمبل د ما دلته ښودلی او دا دواړه سیم سیمبل دي نو دیټس وای هغه A په B باندې ډیوایډ کړو. امید لرم چې کلاس هم خوښ شوی ډېر زیات په ایزي او په امیزینګ طریقه سره تاسو ته مو وښودل او ډېر زیات په ډیټیل سره او په ایکسپلینیشن سره پوره قصه مې ورته وکړله. نو امید لرم چې تاسو کلاس خوښ شوی ټایم راکوي جهان مننه. ملاوي په نیکسټ کلاس کې تب تک